مړه فخرالدین چا وخلی ولی لاړ شم برم څنګه د هر سړي محتاج دې کړمه بې انصافي دې وکړه وخت ډېره خدا سر حال مردم رحم کنی خدا مرا جور کنی خدا مرا صحت کامل بتی د خپل ژوندون او زندګۍ ته مینه ژړه راغلې ده خو سخته ډېره نه دا د مینې کیسه نوې نه ده زه پرې توره نه سلامونه دوستانو الله دې چې جوړ روغ اوسئ نن بیا یو ځل کابل ته راغلي د ارزان قیمت ساحه ده دغلته یو کورنۍ ده چې په کورنۍ کې تقریبا غړي مایوبه دي لاسونه پښې کار نه کوي اعصابي تکلیف لري او د دوی پلار هم اعصابي تکلیف لري داسې د ګټې وټې څوک نشته دي نو غواړم چې نن یو ځل د دغه کورنۍ حال تاسو سره شریک کړم راځئ ما سره اوسئ ما سره مل اوسئ کاکا ماماش کاکا تا خو پتا د بالښت ډېره دا د جان محمد تصویر دی جان محمد څنګه یې ښه دا د څه شته راوړي دي دا ما راوړي ها دا واخله جان محمد ها ولی خفه یې چا سره دی جنګ ده ما سره ولی خفه یې ولی پیسې به ته تا ته درکوم که دې ته پیسې ورکوم بیا غلی کېږي د جان محمد د دې نوم څه دی نوم یې نشته ستا نوم څه ده مړه فخرالدین چا وخلی ولی لاړ شم برم دوستانو جامې درته راوړم دا جامې درته راوړم دغه چپړک درته راوړم دغه راوړم دا چپړک تا ته درکړم داسې کېږي نه صحیح شوې تا دا نورې راوړم دا خوله ما ته راکې دا ما ته راکړه تا ته بله راوړم صحیح ده سپوږمۍ نور هغه د بسمل خبر قدرمنو دوستانو دغه دي دوه معیوبان او دوه معذوران په دې کورنۍ کې د دوی د ګټې وټې څوک نشته دي او مور یې هم تقریبا همدغسې ده لکه دا چې ده او پلار بېچاره یې هغه د په حالت کې را روان ده جان محمده کښېنه بشي پیسه مې ته بشي کاکا دا څه کېږي دا یې ورور ده دغه چا راجوړی تبه دې ده ډاکټر ته لاړ شه ډاکټر نشته ډاکټر نشته ښه د کورې د پیسې راخله پیسې نشته نشته ستا کاکا نور زامن شته دي زامن نشته دا همدا دي ټول معذور دي خپل شمال پر ځای شو موږ خپل دا کډوډ دي دا ځای د چا د تاسو خیمه په اوس کې
Tu یې څه بدل ته یې څه کرافت نه نه ته څه لاړې د دوی بیا دا د خوراک سکا دا زمینه څنګه برابره ته خو وایي چې په پښو باندې شلې مې کمې شمال وکړې ده او لمونځ نشم کولی څه کوې چې غلې خدای به یو بل پیدا کړي نو پیدا کړي دې ماشومان سره په عذاب نه وي کاکه دا خو ډېر زیات تنګول کوي بازار مو څنګه وشو څومره ژاړي موږ څه درته وکړو کاکا موږ ته ووایه تاسو موږ سره کومک چې موږ سره وکړي نو موږ یو ګزاره وشي چې کومک مو سره ونه شي فرهاد زار دل درنخت ډیرا فرهاد زار دل درنخت ډیرا فرهاد زار دل درنخت ډیرا یعنی کاکا ژوند دې سخت ده دا خو الله تعالی د طرفه ده که نه دا چې دي دا هم د الله تعالی بندګان دا به تا ته الله تعالی در پېښ کړي دا به د الله تعالی رضایت و موږ د الله تعالی په رضایت کې څه نه شو ویلی که نه او دا د خدای مخلوق ده صحیح ده او بله خبر بیا دوی چې کله وږي شي مثلا یو خوراک ته ضرورت ولري هغلته بیا دوی تنګول کوي بیا څه وایي دوی بیا هغه وخت کې ډوډۍ نه وي چې دوی ته یې ورکوي داسې کله راغلي دي چې دا ماشومان ژړلي او ډوډۍ غواړي والله ژړی چیرې وایي ډوډۍ راباندې نشته تا ورته جواب ورکړی چې نشته پیدا شوی د دې نوم څه ده بخت بیبي بخت بیبي دا چای زه اوس کوم دا زه اوس کوم ویسکم چای بخورم نان بخورم بخت بیبي کالا برات بیارم کالا بیارم دسته ته پاین کو کالا بیارم برات چپړک بیارم برات د دوی مور کاکا هغه هم داسې ده ښه ده لږ مقصد تنګول سر خراب ده هغه دوستانو هغه هلک هغه ماشوم په دې حالت کې دا خور په دې حالت او بابا بیچاره خپله معذوره خبرې نشي کولی نو راځئ چې موږ او تاسې ټول د دوی په حال باندې رحم دوی د پاکې سوتره جامې راوړو دا جامې د اغوستلو نه دي دا مرضونو سره انسان مبتلا کوي 2000 مرضونه په دې جامو کې نښتي دي پاکې جامې راوړو د سپین ږیري بابا اوښکې پاکې کړو په دوی باندې موږ رحم وکړي په موږ به الله تعالی رحم وکړي نو دوستانو دا وه د نن ورځې خپرونه تر څو چې بیا زه ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم په لوی رب مو سپارم فرهاد زار دل درنخت ډیرا فرهاد زار دل درنخت ډیرا فرهاد